زموږ د انساني ژوندون لوی هدف. زموږ د ژوندون هدف څه ده؟ آیا دا اوسنی ژوند بعد د دې ژوند نه کومه نتیجه لري؟ آیا موږ انسانان له حیواناتو او بوټو او له نورو ژوندي موجوداتو نه کوم بیل او یا لوی هدف لرو؟ یوه ورځ ما یوه زیرک کس ته اسلام ته بلنه ورکوله، خو هغه په صداقت سره راته وویل زه وینم چې په اسلام کې حکمت او یا یو څه سته، خو زه فکر کوم چې زما د ژوند ټول خوند به رانه له لاسه ولاړ سي. په همدې ځای کې الله تعالی زما پام یو خاص شي ته واړوه. ما وویل انسان خاص جوړ ده. انسان چې څومره هم فکر وکړي خاص جوړ ده، او انسان د په پټو سترګو پوسي چې دی له ټولو نورو مخلوقاتو څخه به بې ارادې او یا په رضا ډیر په خوندونو کې هم ده. د انسان د جسم فزیکي جوړښت 100% په انسان باندې له نورو ټولو مخلوقاتو څخه ډیر خوند ویني. مطمئن اوسه، خوند ورسته. ما هغه زیرک کس ته ویل ګوره انسان په هر حالت کې خوندونو کې ډوب ده. انسان له سړې هوا نه خوند اخلي، له ګرمې هوا نه خوند اخلي، له ګرمو اوبو نه خوند اخلي، له سړو اوبو نه خوند اخلي. همدا وړ ګرم خوراک خوري، ساړه خوراک خوري او خوند ورنه اخلي. انسان د هر ډول شیانو له لیدانه خوند اخلي. سهار تر بیګا د خپلو خپلوانو کور نږدې، کار، بیرون، بهر، هر چی شي په کتا باندې انسان ګوناګون خوندونه اخلي، حتی د خرابو شیانو په کتا باندې. همدا وړ دا غوږونه چې دی لري د دې په دې باندې د ګوناګونو شیانو، حتی د غیبتونو، حتی د درواغ اورېدا باندې دی خوند اخلي. د خلکو د غږونو په اورېدا باندې، د حیواناتو د غږونو په اورېدا باندې دی خوند اخلي. همداسې انسان له کېناستانه خوند اخلي، له درېدانه خوند اخلي، له پرېوتانه خوند اخلي. بې شمېره شیانو نه انسان خوند اخلي. د ځان ګرولو تخولو نه خوند اخلي، ویښتان ږمنځولو نه خوند اخلي. حتی که بې علایشه مثال هم یاد کړو، انسان له هغه نه خوند اخلي. که تا انسان د ګوانتانامو په زندان کې هم اچولی وي او ټوله ورځ یې د برق په کرسۍ شکنجه هم کړې، خو که یوه دقیقه ورته کوم څوک یوه ټوقه وکړي، کیدلی سي وخاندي او خوند واخلي. نو انسان یقینا بې جوړې یو خوند اخیستونکی موجود ده. په حقیقت کې انسان لکه د خوندونو یو چاودېدونکی بم غوندې ده. په انګلستان کې له یوه مشهور انګریز ساینسدان څخه په یوه ستره مناظره کې یوه پوښتنه وسوه. هغه پوښتنه وه زموږ د انسانانو د ژوند مقصد څه ده؟ دې ساینسدان ورته په مسکا او په یوه هر سره ځواب ورکړ پلیژر، یعنی خوند. له دې څخه څو ورځې د مخه ما د هغه زیرک کس سره د دعوت مرحله تېره کړې وه او د خوند په هکله مو خبرې کړې وې. نو د دې ساینسدان ځواب د ما د وجود ویښتان ودرول. کله مې چې د دې شخص دا مطمئن ځواب واورېده، حیرانه سوم چې څومره د انسان فزیکي منطق ته دا شخص ځواب ورننوتلی ده. دې ساینسدان بدون له دې نه چې فکر وکړي، بدون له دې نه چې غور وکړي او په پوره مطمئنه توګه ځواب ورکړ پلیژر، خوند. یعنی دا ساینسدان ورته ښیي چې اوس خوند اخله، نه څه قصه سته، نه بعد له دې ژوند نه څه سته، نه غې خوا ګوره، نه دې خوا، نه غور کوه، نه فکر کوه، نه وخت ضایع کوه، یوازې خوند اخله او بس. په اصل کې دغه ساینسدان هغه هدف په نشه کړ چې انسان ورته هوسي ده، انسان ورته په تمه کې ده. دا ځواب داسې یو بنیادی او داسې یو فطرتي ځواب ده چې د موږ او تاسې په جوش، په غوښې او هاډوک کې پیدا کیږي.
دا ځواب د دنیا له لیدلوري یو ډیر ستر منطقي او ډیر ژور ځواب ده. په همدې توګه انساني فطرت او انساني هوس، هیلې، امیدونه او د نفس نښې په بشپړه توګه په خوندونو ته په هدف کې دي. خو یو شی ده، یوه خبره ده، او هغه هم ډیره ستره خبره ده، که مرګ نه وای. زموږ د ژوند لارښود محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زړونه زنګ وهي، او کله چې صحابه کرامو ورڅخه پوښتنه وکړه چې کله اوسپنه زنګ وهي بیا موږ یې پاکوو، نو د زړونو زنګ څه ور پاک کړو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د مرګ په یادولو او د قرآن په لوستلو. نو انسان په خوندونو کې د خوندونو په جوش کې ډوب ده، او ډوب دی وي، او زه به له دوی نه ډیر پکې ډوب وای، خو که مرګ نه وای. اوس چې مرګ سته، نو خوندونو او لب و لهب ته یو کوچنی بریک پکار ده، یوه کوچنی وقفه، او یا لیژ حد او حدود. اوس چې مرګ سته ورونو، نو له ما او تا څېړنه غواړي، داسې نه چې په خوندونو کې د خوند پسې مغلوب سو. انساني ژوند یوازې د دې فاني نړۍ تر حدونو محدود نه ده، بلکې یوه لوړه کچه لري چې د دې ژوند نه وروسته ادامه مومي انشاء الله. موږ انسانان په ټولو مخلوقاتو کې خاص یو، او دا خاصوالی دلیل لري او ستر مقصد لري، او یو کوچنی مسؤلیت په ما او تا. د دې نه مخکې ما یو د 3 دقیقو بیان د انسان او د حیوان ترمنځ د 10 توپیرونو په هکله جوړ کړی و. هغه هم د دې په خاطر چې انسان خپل ځان وپېژني چې دی ډیر خاص او بیل ده. زما په نظر دا چې ولې موږ دلته یو، په دې مځکې باندې یو، او زموږ د ژوندون مقصد به څه وي، تر ټولو نه مهمه خبره ده، او ډیره ضروري ده چې مخکې له مړینې نه موږ پوه سو چې د ژوندون لوی هدف مو څه و. په همدې خاطر ما د دې مضمون په هکله چې د ژوند مقصد ده، یو د 2 دقیقو والا او بل د 3 دقیقو والا، او دا 3مه ویډیویي بیان ترتیب کړ، په دې هیله چې وکولای سم د ژوند مهمترین تپوس ته د خلکو پام ډیر کړم، یعنی د انسان د ژوند هدف څه ده. په نړۍ کې د انسان نسل د 2 مهمو هدفونو سره مخامخ ده. یو هغه چې لاسته راوړنه یې په دې اوسني ژوند کې ترلاسه کیږي، او دوهم هغه چې لاسته راوړنه یې له دې ژوند څخه وروسته ترلاسه کیږي. له دې سره سم د فیلسوفانو او دنیایي بیان کړل شوي هدفونه د هر هغه شي په هکله دي چې په نړۍ کې انسان ته لاسته ورځي، او د تخلیق له نظره هدف هغه لوی هدف ده چې له دې ژوند څخه وروسته ترلاسه کیږي. د دې دواړو هدفونو په منځ کې یو ستر تړون وجود لري، او هغه دا چې په لومړني هدف باندې باید دوهم هدف ترلاسه سي، یعنی په لومړني هدف باید دوامه نشه هم ویلو، یعنی څاڅکی په لاس درغلی دریاب راګیر کړه. نو نه یوازې دا مهمه ده چې پوه سو چې زموږ د ژوند مقصد څه ده، بلکې دا هم ډیره مهمه ده چې موږ دا اوسنی چانس له لاسه ورنه کړو. اوبه چې یو ځل په ویلې کې تللې وي، د بیا خړوبې دا چانس یې سته. په ساینس کې هم تجربه د علم مور ده، او د یوې پیښې د بیا پیښېدلو په هکله نه نسی ویلی. کله چې نشتون د شتون سبب شوی ده، نو دا ولې نسی کېدلی چې مرګ هم د بل ژوند سبب سي.
نو عقل دا وایي چې انسان باید د دې امکان لپاره ځان چمتو کړي، ځکه که دا حقیقت وي نو غفلت به لویه تاواني پایله ولري. زما په نظر چې دا طبیعي ده چې د انسان نسل په خپل اختیار او انتخاب کې آزاده ده. خو ولې د انسان د دې ژوند څخه وروسته 100% ناکامي په ځان ومني؟ کله چې دا معلومه نه ده، خو امکان یې شته چې بعد له دې ژوندون څخه بیرته له بل ژوندون سره مخامخ سي. اوسنی ژوند زموږ ټولو لپاره لومړی د ژوند تجربه ده، او زه یقین لرم چې هیڅ انسان خپله تجربه دروغ نه ګڼي. کله چې انسان یو شی تجربه کړی وي نو هیڅ امکان نه لري چې د هغه انسان فطرت دی دا فکر خپل کړي چې دا تجربه بیا ناممکنه ده. خو دا ضرور کېدلی سي چې د انسان فکر د حالاتو څخه متاثر سي او د هغو له وجې خپل لیدلی تجربه سوی شی د بیا لپاره 100% ناممکن وګڼي. تاسې به وایئ چې د مرګ نه وروسته ژوند خو د انسان د اوسني تجربې برخه نه ده. منم، لکه څه ور چې موږ پښتانه هم کله ناکله وایو، څوک تللی ده، چا لیدلی دي. زه منم چې د مرګ نه وروسته ژوند د انسان د ژوند د اوسني تجربې برخه نه ده، خو د نشت نه او یا هیڅ نه اوسني ژوند ته د ده د اوسني تجربې برخه ده. دی خو مني، انسان خو مني چې له هیڅ نه راغلی ده، او نشت یا هیڅ او یا اوبه یا خاورې څخه د پیدا کېدلو تجربه به له د مرګ څخه وروسته د ژوند له تجربې څخه ډېره لویه نه وي. اکثره زموږ د دین محترم مشران کله چې د ژوند د مقصد په هکله بیان جوړوي او یا په هکله یې چاته جواب ورکوي، نو د الله تعالی د مبارک کتاب د الذاریات د صورت هغه بې جوړې آیت وړاندې کوي چې الله تعالی فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او ما پیریان او انسانان ندی تخلیق کړي مگر د دې لپاره چې دوی زما عبادت وکړي. زما په نظر چې د ژوند مقصد د ژوند له نتیجې او حاصل سره سروکار لري. همدا وړ یو بزګر چې کله مځکه کري نو د هغه مقصد بزګري نه وي، بلکې هغه حاصل وي چې په نتیجه کې بزګر ته په لاس ورځي. په همدې توګه عبادت زموږ د ژوند مقصد ته د رسیدلو وسیله ده. عبادت زموږ د تخلیق شرط ده چې زموږ پیدا کوونکی خالق موږ ته ټاکلی ده چې د هغه په توګه موږ هغه لوی هدف ته چې هر کلن ژوند ده رسیدلی سو. نو په اصل کې زموږ د ژوند لوی هدف یا مقصد ابدي ژوند ده، چې هغه هدف د شرط له پوره کولو څخه بعد الله تعالی موږ ته ټاکلی ده. دا یو آسانه او ساده ترتیب ده چې انسان وکولای سي پوه کړي چې د ده د تخلیق مقصد څه ده. دا یو معمولی فارمول ده چې د هر شي جوړونکی هغه شی د خپل رضاحت لپاره جوړوي، یعنی د هغه شي د موجودیت مقصد په خپله جوړونکی ټاکي. همدا وړ دا فارمول او ترتیب د انسانانو په بشري ژوندون کې هر کله موجود ده چې کله موږ انسانان یو شی جوړوو نو هغه شی باید زموږ رضاحت راپوره کړي. د مثال په توګه کله چې موږ یو قلم جوړ کړو نو دا قلم باید زموږ دا تقاضا راپوره کړي چې لیکل وکړي، کنه نو ایسته یې غورځوو. همدا وړ که موږ یو چراغ جوړ کړو نو هغه باید رڼا ورکړي، کنه نو لرې اچوو. کله چې موږ یو ریل ګاډی یو موټر جوړ کړو نو هغه باید موږ له یوه ځایه بل ځای ته ورسوي،
کنه نو دا د اوسپنې په ذوب کې په اور کې اچوو او له منځه یې وړو، او که وغواړو نور بلا او بتر هم ورنه جوړولی سو. په همدې توګه پیدا کوونکی رب انسان جوړ کړ، انسان پیدا کړ او انسان یې د دې لپاره پیدا کړی ده چې د هغه عبادت وکړي او د هغه د رضاحت د الله سبحانه تعالی د رضاحت په مطابق ژوند وکړي. د انسان نسل له نورو مخلوقاتو څخه خاص ده او بیل جوړ ده چې د خپل جسم په فزیکي جوړښت او د خپل عقل په فکري پیاوړتیاو په ذریعې زرګونه بیل بیل عملونه او هدفونه ترلاسه کولی سي، او کله چې دا عملونه دا هدفونه د الله تعالی چې د موږ تاسې پیدا کوونکی ده د رضاحت مطابق وي نو عبادت ګرځي او بیا همغه لوی هدف انسان ته لاسته ورځي. او په دې ټولو کهکشانونو کې، په ټولو آسمانونو کې، په ټولو مځکو کې الله تعالی یو خاص او بې جوړې مخلوق پیدا کړی ده چې هغه ده انسان. انسان د مرګ او تباه کېدلو لپاره نه ده پیدا. موږ باید د مستطیل په شکل لومړی خپل ځان پیدا کړو، بیا خالق، بیا د ژوند هدف. که په دې پیاوړتیاو سره چې موږ انسانان لرو موږ مړه سو، بې له دې نه چې وڅېړو چې د څه لپاره موږ دلته وو، نو داسې به وي لکه له خوبه چې یو محفل ته راویښ سوي اوسو او یوازې وخورو او وڅښو او بې خبره دا محفل ترک کړو. پلسې نشتون د شتون سبب سوی ده، نو دا ولې نسي کېدلی چې ستا چې موږ اوس یو هم د بل ژوند سبب سي؟ دا به ډېره ستره بې عقلي وي چې موږ په لب او لهب کې مړه سو او هغه ستر زیری سي زموږ د پلرونو او نیکونو دروازې په زرګونو کلونو ټکولې دي له لاسه ورکړو. د انسان د ژوند مقصد هر کلن ژوند